سلامونه لیدونکو، هیله د روغ جوړ او صحتمند بوی راته جمعې ورځ مو په خیر. بیا هم تاسو ته د یو نوی ویډیو سره راغلم. په دې ویډیو کې تاسو ته یو ایکسچینج یو اپلیکیشن ښیم چې څنګه تاسو اکاونټ جوړ کړئ او KYC وکوئ. تاسو ته به بغیر له کوم قید او شرط $15 د فیوچر ټریډ لپاره ریوارډ درکړي چې په انلیمیټډ ایکس کې کارولی شئ او څومره پیسې چې تاسو په دې $15 وګټئ هغه ستاسو خپلې دي او کولی شئ وډرا یې کړئ. هیڅ کوم بل شرط هم نه لري. نو راځئ ویډیو ما سره تر پای وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ چینل سبسکرایب. موږ په ټیلیګرام چینل لازمي درسره فالو کړئ چې لینک یې ډسکرپشن کې ږدم. ښه نو ملګرو، دغه ډول یو صرافي لرو په نوم د ایکس. لینک یې د ډاونلوډ ما تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی، له همغه ځای څخه به یې ډاونلوډ کړئ دوستانو. چې کله مو ډاونلوډ کړ آواز به یې کې دا ډول صفحه لري. لومړی به دې کې اکاونټ جوړو، دلته به تاسو د ساین اپ په آپشن باندې کلیک کړئ. کله چې مو دا کلیک کړ دلته به خپل یو ایمیل ولیکئ. زه یو ایمیل لیکم. ایمیل مو ولیکلو، دلته به د نیکسټ آپشن باندې کلیک واخلئ. ښه، دا چې مو دلته تاسو څخه سیکیورټي ویریفیکیشن غواړي، په دې کلیک کوو او دلته به اوس ورته څنګه کوو، کاپچا به ورته حل کوو. نو دا ډول یو کاپچا راځي، انتظار کومه فول لوډینګ تمام شي. لوډینګ تمام شو، په دغه نقطه به کلیک کوو، په دغه منځ دایره خانه. نو ویریفیکیشن سیکیورټي اوس به زموږ دغه جمیل ته یو کوډ ولیږل شي. زه ځم جمیل ته کوډ راخلم، دلته راغلم دغه کوډ د ما ته یې رالیږلی. زه به دا ځانه سره یاداښت واخلم او به دلته ولیکم 340-4 دا ما ته راغلی. دا مې ورکړ. دې نه بعد به موږ نه کوډ غواړي. نو دلته اوس تاسو څخه یو کوډ غواړي چې باید 8 عدده وي او انګلیسي حروف غټ او کوچني. کوډ مې ورکړ. دلته تاسو څخه ریفرال یا انویټیشن کوډ غواړي. کوم انویټیشن کوډ چې په سکرین نه همدغه به تاسو ورته دوستانو ورکړئ او دلته به کنفرم ان رجسټر باندې کلیک واخلئ. نو دغه د زموږ رجسټریشن وشو. دا ډول صفحه لري، دلته د $1000 کوو. ښه، اوس به راشو، دا باید KYC کو دوستانو. دلته که زه د ریوارډ په آپشن کلیک کوم نو دلته موږ ته یو ټاسک راغلی چې په هغه $15 دی. البته دا $15 به هم تاسو ته درکوي او دلته یو اندازه نور ډالر دي سیا به هم روزانه تاسو ته فری درکوي. نو زه لاندې راځم دوستانو، لاندې راځم. دلته ګورئ موږ ته یو ټاسک موجود دی، وایي KYC ویریفیکیشن ریوارډ 15 USDT فیوچر بونس. اوس به موږ دا KYC وکړو، باید ویریفیکیشن وکړو. تاسو باید د ویریفیکیشن لپاره دلته ټایم لیکي. تاسو ته وایي چې باید دومره ټایم کې خپل ویریفیکیشن وکوئ کنه ټاسک ایکسپایریږي. یو ورځ وخت لري، یعنې اکاونټ چې مو جوړ کړو په یو ورځ کې باید KYC وکوئ. اوس دې کار لپاره دغه د سړي په نښه کلیک کوو. په دې چې مو کلیک کړو دوستانو، له دغه ځای څخه به موږ اوس خپله KYC څنګه کوو ترسره کوو. نو دلته به بیا هم په همغه نښه کلیک کوو. دلته دا ډول آپشن لري، دلته ګورئ ایډنټیفای آپشن باندې به کلیک کوو. په دې دغه ځای کې به د هغه شي غوندې کلیک کوو. نو دا ډول صفحه راځي، سټارټ ویریفیکیشن باندې کلیک اخلو ملګرو. دا کار چې مو واخیسته دلته اوس به زموږ سټارټ ویریفیکیشن ترسره شي. تاسو کولی شئ په تذکیره یا پاسپورټ سره دغه ویریفیکیشن پاس کړئ. نو دلته دا ډول آپشن راځي، زه دلته کنټینیو باندې کلیک اخلم. دلته اوس تاسو ریل نیم درنه غواړي. زه یو نیم ورکوم، مثال صادم خان ورکوم، همدا ډول نمونې لپاره. خو تاسو به تذکیرې مطابق نوم او تخلص ورکړئ. دلته اوس هیواد غواړي، دا پورته کلیک کوو. افغانستان کې افغانستان، بل ملک کې بل به انتخاب کړئ. آی ډي کارت، ډرایوري لایسنس او پاسپورټ سره کېږي. آی ډي کارت ما تذکیره ده، زه په دې کلیک کوم. اوس به تاسو داسې وکړئ، خپل تذکیرې مخ او شانه به ورته عکس واخلئ. مثال په ډول زه یو عکس اخلم، همداسې نمونه عکس مې واخیسته. دلته به تاسو دغه آپشن باندې کلیک واخلئ په دا شین رنګ. اوس به تذکیرې شانه ورته عکس واخلئ دوستانو. زه بیا هم همداسې یو عکس اخلم ځکه زه نه غواړم ویریفیکیشن وکوم. تاسو ته طریقه ښیم. بیا به هم ډاکومنټ آپشن باندې کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک واخیست دوستانو، دا آپشن نور ختمیږي. دې نه وروسته بیا تاسو نه د مخ سکن صرفا غواړي. اوس خو ما عکسونه غلط واخیستل، ممکن دا ونه مني مخ سکن آپشن رانشي. نو خو تاسو چې سم عکسونه واخیستل، دې نه وروسته مخ سکن آپشن درکوي. نو ګورئ ما ته یې رانه کوي، دا عکسونه دې غلط دي. نو خیر، همدې طریقه به مخ ته لاړ شئ. تذکیرې مخ او شا عکس مو ورته مخ ته کړ، بیا درنه د مخ سکن غواړي. مخ سکن به وکوئ. یو 2 دقیقو کې څنګه کېږي ستاسو ویریفیکیشن دوستانو پاس کیږي. او چې کله مو ویریفیکیشن پاس شو، دلته بیا تاسو ته لیکي، اوس ګورئ ان ویریفایډ یې لیکلی، تاسو ته بیا ویریفیکیشن لیول 1 لیکي، یعنې ویریفای وشو. چې ویریفای مو وشو، بیا به راشئ ریوارډ آپشن باندې به کلیک واخلئ ملګرو. ریوارډ آپشن باندې مو چې کلیک واخیسته، نو دلته به اوس تاسو راشئ، همغه ټاسک به تاسو ته تکمیلي. دا ټاسک دلته به تاسو ته کلیم لیکلی، دا به کلیم کوئ. چې کلیم مو کو تاسو ته کلیم کېږي. اوس راځئ زه به خپل ریل اکاونټ ته داخل شم او تاسو ته به وښیم چې ما کلیم کړی. ښه نو ملګرو، څنګه چې ګورئ خپل ریل اکاونټ ته راغلم، دا KYC شوی. چې ستاسو هم KYC شي دا ډول درته لیکي.
نو دا چې KYC شروع بشي بونس به هم کلیم کوي. زه به تاسو ته راشم درته به وښیم چې ما خپل بونس کلیم کړ. دلته ریوارډ سنټر باندې کلیک کوم او دلته پر ډیټیلز باندې کلیک کوم. دلته ګورئ تاسو ما $15 د فیوچر بونس د KYC په کولو دغه 3 ورځې مخکې ترلاسه کړ. ښه نو دا خو دا اوس راځو دې ته چې دا بېل هغې هم تاسو ته نغد یا کیش ډالر درکوي. هغې کار لپاره دی ډیلی چکن لري. که تاسو په چکن کلیک کوئ د هره ورځ تاسو دلته ګورئ مقدار ډالر درکوي. اوله ورځ 2 سنټه دي، بیا 3 دي، 5 دي، 5 دي، 5 دي، 10 دي، 20 دي. دا تاسو ته روزانه چې کله دا چکن واهی درکوي درته، او دا تاسو کولی شئ وډرا کوئ. خو د دې د وډرا لپاره تاسو باید لږ تر لږه دا 10 ته ورسوئ. دلته ګورئ وډرا آپشن لري. ما 2 سنټه ټول کړي دی. که چېرته $10 برابر کړي تاسو یې کولی شئ سپاټ اکاونټ ته وډرا کوئ او نغد کوئ. نو دغه له دې څخه طریقې دوستانو. همدا شان لاندې یو څه ټاسکونه هم لري چې په دې بیا نغد یا کیش ریوارډ تاسو ته درکوي چې د نغدولو ده. خو ټاسکونه یو څه سخت دي ملګرو. مثال دا وایي که ډیلی 1 میلیون فیوچر والیوم پوره کوي موږ تاسو ته 100 USDT نغد درکوو چې نغدوی شئ. مثال دا وایي که تاسو ډیلی سپاټ ټریډینګ والیوم هم $10,000 چې موږ 15 USDT کیش ریوارډ درکوو. همدا شان دې څنګ کې بیا نور هم دي چې په کیش ریوارډونه دي. دا ګورئ تاسو یې کتلی شئ. مثال 50,000 پورې والیوم وکړو $15 کیش ریوارډ $1000 دا یو ګورئ. سپاټ ټریډینګ د $10 وکړو $3 کیش ریوارډ درکوو. همدا شان 50,000 وکړو $15 کیش ریوارډ درکوو. کیش ریوارډ مطلب یعنې هغه پیسې چې تاسو یې وډرا کوی شئ. نو دغه له دې او فیوچر هم په دغه برخه کې د تاسو کولی شئ $15 چې مو ترلاسه کړئ. راسئ په دې برخه کې په هر کوین په هر مقدار لیوریج کوئ، ټریډ وکوئ. څومره چې مو وګټلې هغه ستاسو دی او کولی شئ وډرا کړئ. بل همدا چې دغه بونس یا چې $15 تاسو ته درکړي دا یو ورځ ټایم لري دوستانو. یو ورځ وروسته ایکسپایریږي او له منځه ځي. نو تاسو یې باید وکاروئ او ګټه ترې واخلئ. نو دغه هم دوستانو طریقه ایله د خوښې وړ